خو د ګلیل گورنر هیرودیس یحیی په قیدخانه کې واچو ځکه چې یحیی هغه د خپل ورور ښځې سره په واده کولو ملامته کړی و. رالی کله چې موږ د ناین دروازې ته ورسېدو نو هلته یو جنازه روانه وه. دا جنازه د یوې کونډې د ایکې یو زوی وه. عیسی چې هغه ولیده نو زړه یې پرې وسوځېدو. هغه د جنازې په کټ لاس کېښودو او ویې فرمایل راپاسه زلمیه. هغه مړ هلک راپاڅېدو. بیا عیسی هغه مور ته حواله کو. تپوس دې وکړه چې ووایه ته هغه راتلونکې چې ما یې ذکر کړی او که نه موږ د بل چا انتظار وکړو. مالکا مالکا یحیی موږ تاله را لیږلي چې تپوس وکړو چې هغه راتلونکې ته یې که موږ د بل چا انتظار وکړو. څه چې تاسو واورېدل او لیدل هغه یحیی ته ووایئ. ړانده بینا کیږي، شل ګرځي او بختور دی هغه څوک چې زما په هکله شک نه کوي.